ولله الحمد. ماعون مکی سورت ده او حالت پرشی کی یو سلوم سورت ده عرشی کی ولسم سورت ده او الله تعالی په دې کې بیان د دې کوي چې وګوره هغه کس چې هغه د دین دی نه خو عزت نه کوي ارا ایت زکه دین په نه خو کې مزد نه واقفه ده ارا ایت الذی آیا خبر در کوم دا کس یو کذب بالدین چې هغه تکذیب کوي عملا د قیامت فذلک الذی یدعو الیتیم او دا کس کوم دا رټن ور کوي یتیم ته یتیم رټي ولا يحض على طعام المسكين او تیزی نه کوي په طعام د مسکین باندې طعام خو پیژنې کړه طعام دا د کارخانو اخر ته زلالم ته بیغاو ته تقریر کاوه چې کاته ډوډۍ بخوري نو کچا غوا خیر راوړل نو یو ګره طعام دیو کو د طعام څنګه طعامونه را روان دې عزت کوي الله به طعامونه در باندې خوري ولا يحض على طعام المسكين فويل للک کته موږ خو کوي کنه ورته دا نو سموز د سیموز کې او فلسفه نه خبره ده فويل للمصلين الله وی هلاکت دا هغه مسکونکو د پاره الذين هم عن صلاتهم ساهون چې هغه د منځ د حکمت او فلسفه نه خبره دي ما ته وګوري لګا اصله سوال داسې کې الله اکبر د لاسونو ولې اوچتای په دې فلسفه باندې کله مزګزار ځان پوي کړی دا ها یو بیا چې داخل اس په چپ لاس باندې کېږي او نامه باندې کېږي دې فلسفه باندې مزګزار ځان پوي کړی دا ها نه نو پته ولګي چې فلسفه نه خبره ده راځي ورپسې الذين دا هغه کسان دي هم يراؤون چا غیریا کوي ويمنعون الماعون الله تعالی و ایثار نه دومره خالدي که یو دسخط کې ورته لګ د بالپین راکا بالپین هم نه درکې وای رسایي پکې نسته ده څه کنه او یا په موبایل کې روپۍ نسته او ته مرګره لګ د موبایل راکا یو مثال چاته کوم وای را پیسې پکې نشته ده دا يمنعون الماعون دا معنا اسوا الله جل جلاله دې امت کې ایثار پیدا کی مرګره ایثار سورہ کوثر مکی سورت الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد کوثر مکی سورت دا او درې آیاتونه لري او په دې سورت کې الله درې خبرې کوي مرګریا شان پیغمبر کردار پیغمبر انجام دشمنان پیغمبر یو د پیغمبر شان په کې بیانېږي او نمبر 2 کردار پیغمبر کردار په کې بیانېږي او نمبر 3 انجام دشمنان پیغمبر دشمنانو د پیغمبر انجام په کې بیانېږي او الله و یو دو شیان ما تراکا دو بتا ته درکا دو ما تراکا دو بتا ته درکا ان اعطيناك الكوثر الله وای من درکړه تا تا کوثر اتینا کې ونه ویل اتینا کې ویل خالق دې پیسو می درکړه سم درکړه دا کاتینا کې ویل معنا به بیا دا په پیسو می درکړه دا ان اعطینا کل کوثر الله وای من درکړه د هدایت نهر د شش نهر الکا هدایت نهر یو یا ان اعطینا کل کوثر من درکړه تا ته آبی کوثر الکه په جنت کې دار پیغمبر کوثر ستا او په محشر کې یو پیغمبر هم نسته ما سوا دي چانه محمد صلی الله علیه وسلم الکه یو لوی نیر بل الله ورکی او کیزانو ک نجوم السما دومره ګلاسونه به لکه د اسمان ستوري او ما او ابيض من اللبن او به شدون سپینی احلا من العسل شاتونه بخوږي او من شربه لا یزمو ابدا یو سره سی وچ کې همیشه بتن د په ناراضي الله دې موږ تاسو نصیب کړي الله تعالی فرمای فصل لربک منس کوا در خپل وانحر او قربانی کوا وانحر او قربانی کوا الکه د ابو حنیفه مذهب دې زنه ثابت څخه یو سړی کمانځنه مخکې قربانیو کې څه مسله ده بیا به کې کنه
نو الله اول مزيات کې بیا سيات کړه بیا قرباني یاد کړه فصلی لربک نو منذ قدر خپل د پاره وانحر قربانیو کا ان شانئک هو الابتر الله تعالی وای دشمن ستا ابتر دا دشمن ستا څه شه د مرګیا ابتر دا څه شه دا ابتر دا شابسه ان شانئک هو الابتر دشمن ستا ابتر دا ځکه ته غوا شیطان ته مصوره وزدا څنګه ختم کا آرام سره پروس کاله بس پایغه پیدا سکل دا شی په کې راغله اچھا ویډیو کړي د ټول سپیغه پاپ کېده ما ته لګا ترجمه ګوره شای نه کی مسله باندې ورته ټول سپای په کې غاپیال ترجمه کی ان اعطینا کل کوثر الله وای موږ درکړای دی هدایت نهر یا به کوثر هم درکړای دا ما خو تاسو ته اول ویلي دي چې بچیم بیا عمل ای نو سلوی خورازه کدو کور ته راوړي سره راوړي او سلوی خورازه پلار او مور ته پکار دي دا دعا وکي لا اله الا انت سبحانك واغه کوي نو دا شیخ وبې پکې مردره ان اعطینا کل کوثر من درکړه تاسو ته به کوثر خیر کثیر هدایت والا نهر قرانم کوثر د مرګره فصل لربک نو منس کوا در خپل د پارا وانحر قربانی کوا ان شان یا کو ولابتر دشمن ستا ابتر د ابتر د کنه ابو جهل نسب نامه نستا شته نشته دا عاص ابن وائل سهمی نسب نامه نستا دا ولې نستا ځکه پیغمبر بچی سے کلم لوسو بتیرا محمد صلی الله علیه وسلم اخیری محمد وی لکی پریس ولا ختم سزا الله تعالی درته چاوي ورفعنا لك ذکر د پیغمبر ذکر با اذان کیږي موږ کې بکیږي او د دې نسب نامه او تاسو ته پته ده چې د ابو جهل او زوی د اکرامه رضی الله تعالی هغه ګور ایمان هم راوړ خدای نسل ختم خدای نسل څه شي ته ام سلمہ ما خوب وکړه ایمان نور راوړی چې ابو جهل ته خدای تعالی په جنت کې او کنج ور کړی دا څه ور کړی دا او لیکلی دي صدا د زیاده پیغمبر پاک ته خوب تیر کا غم حیران سي خدای دا څنګه خوب دا سکه اکرامه اسلام راوړ او مسلمي ودی دي هغه دا کنجوده ته ایمان الله